بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په فیسبوک کې یو داسې طریقه ښیم چې څنګه لیږلی شوي ریکویسټونه یا بلنې تاسې کینسل کړئ. هغه بلنې یا ریکویسټونه چې تاسې مخکې لیږلي دي خپلو ملګرو ته خو هغوی اکسپټ یا قبول کړي نه دي، نو تاسو غواړئ چې هغه بیرته کینسل کوئ. نو دا به څنګه معلوموئ؟ د هر څه نه مخکې تاسې زموږ د یوټیوب چینل سمارټ ټیکنالوژي سمارټ ټیکنالوژي سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. اوس راځو ویډیو ته. را به شو دلته یو لینک دی، د هغه لینک په واسطه کولی شو چې هغه بلنې معلومې کړو. دا لینک ما ځان سره سیف کړی زما په ټایم لاین باندې. نو را به شو په دې لینک باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په لینک کلیک وکړ نو تاسو ته اوس هغه بلنې یا ریکویسټونه شو کوي کوم چې تاسې لیږلي وو. سینډ ریکویسټ تاسو که غواړئ کینسل کوئ نو تاسې کولی شئ چې په کینسل بټن باندې کلیک وکړئ. مثال دا کینسل کوئ، دلته کینسل بټن دی، کینسل باندې کلیک کړئ. تاسو کولی شئ چې دا کینسل کړئ. د دغه لینک ریکویسټ به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. تاسو کولی شئ هغې ځای نه په لینک باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ به تاسو ته خپلې د فیسبوک بلنې چې تاسې لیږلي دي هغه ښکاره کوي او تاسې په اسانۍ سره کینسل کولی شئ.